بلوچستان کې په یوه ترافیکي پیښه کې 11 افغان کوچیان مړه شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 11 افغان کوچیان مړه شوي دي. د امریکا غږ ډیوي څانګې د معلوماتو په اساس په دغه ترافیکي پیښه کې د ماشومانو په ګډون 33 کسان ټپیان شوي هم دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان امنیتي مسؤلینو ویلي چې دغه پیښه تیره ورځ ناوخته په قبایلي سیمه مغلکوټ کې د تراکتور او یو بار وړونکي موټر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په وژل شوو افغان کوچیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر پیښې وروسته سیمې ته رسیدلي او د پیښې ټپیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان د ژغورنې ادارې ویان اعزاز دوتاني د امریکا غږ ډیوي څانګې ته ویلي چې په دغه پیښه کې 11 کسان وژل شوي چې 6 ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. خلک وایي نن سبا ډیر شمېر افغانان د بیکارۍ له امله هیواد پرېږدي او پاکستان ته ځي. پکار ده چې طالبان خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.